السلام علیکم. وعلیکم. رستي قاضي صاحب قدرمن سي دا خو هغه پخوانی زوی مړی د توهین میکنی یا گپ میزنی؟ گپ میزنیم. های بزنید یک 5-6 دو بزنید، اما حق محرم را ادا بکنید. توهین نکنین به محرم. امی شما که دو میزنی شب و روز و توهین نیست؟ با کی دو زدیم؟ شب و روز مکار شما هست. توهین اهل بیت صلوات الله و سلامه علیهم میکنید، توهین امام حسن امام حسین صلوات الله و رضی الله عنهم میکنید. آل شما محرم بسیار به شما محترم هستنی؟ بله ماتم میکنی؟ بله سینه میزنید؟ بله از اهل بیت بری ما یک روایت بیار که میکارو بکنید. ما نیاز به حدیث نداریم. الله اکبر. و موریدن؟ بالکل. موږ ضرورت نه لرو. استغفر الله. یعنی شما با احادیث و با اهل بیت ضرورت ندارید. برو بخیر. برو. شیط رگیم. برو. استغفر الله. برو. و موریدن؟ زمان چه توهین ونه وای موږ اهل وای موږ روایات او احادیث او اهل بیت او ضرورت وینه لرو. اخر کې توهین وکړ خالص. او نو خو دې ما یو وکړل ودی جوړ سره خو ماته کنزل وکړل ما ځان ور باندې واچول ودی الله باندې ودی الله باندې نو دې ما بیبي با ان شاء الله کالا جل وعلا هم دغه خاطر به مغفرت ورته نصیب کوي چې د مجوسیان هر ورځ کنزلی ورته کوي. بشه ګور ما خو مو پیژندل سي یعنی کار مو هم دغه ده نه. بالکل توهین ونه کې بیا خشیانه. او دا خو دغه ځای کش کې تاسو مؤمنانو دغه ځای کش کې در سره نوٹ کړی دی وای. ها بالکل خالص. ای پسونو غوندې نه سیاست تاسو ته خدای هدایت نصیب. دا تر سګمو پورې ډک ده که هیڅ شی پکې راځي. دوستان در سره پورته کوي جزاک الله. بل هغه صاحب در راپورته سه مه ډارېږه که کور یې در وسوځولو موږ یې در جوړوو. راسه دا محرم دې ثابت که هدایته اسانه مسأله درته کوم. دا د ټولو مسلمانانو په مخیب مسلمانانو 500 مسلمانان یاست. هدایت هغه دلته لیلاندې ناسته شپه ورځ رسول الله صلی الله علیه په دروغو باندې د اهل بیتو په نامه دروغ وایي. ګوره هدایته د دې ټولو مسلمانانو په مخ کې زه یوه خبره نه کوم. راسه په اسکرین باندې یو روایت د خلقو ته وښیي چې اهل بیت وایي چې تاسې دا ماتم تنظیر سینې وغیره تورې جامې محرم دا ناروا اعمال وکړي. ای مسلمانانو د الله په ذات قسم د ټول عمر دپاره همدا خپرونې زه بندومه. بالکل فقط راسه دلته ورته وښیي مسلمانانو راپورته کړه زړه چې ورکړي خدای کرام د ټول عمر ښه دا څوک دی وایه مهرباني وکړه. کفایت مهرباني مایک مخلاص کی کفایت. السلام علیکم کار صاحب خو جوړی. وعلیکم السلام. څنګه خیس حد خده مهرباني قدر منسی یا سوال ولرو وکړي. ما دې خپل دلته ژوند فرانسه کې کوم پوه شوې خوش دلته جمعات کې مونږ چې د جمعې مونځ کوو که نه دا نور دا تورین دی او ساده عربان دي چې ولا دوالین ته ورسېږي نو ټول چغې کې امین مالک تا ورسره مونږ ویو که نه دا څنګه عمل تاسو خپل امین وایي هغوی د خپل امین وایي ښه لمونځ کوئ ښه نوران سي لمونځونه لمانځه دپاره بهانې مه لټوئ. هغه خپل مذهب دغه شافعي او حنبلي مسلک وي امین په زوره وایي هیڅ پروا نه کوي. ښه هغه صاحب لکه سیرانه غوي د عمر جان چې په منډه بریالی صاحب خالص زنجیر وهي سرور آغا صاحب مهرباني تاسو مې خلاص. السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام.
قاری صاحب غلا ما یو هغه راوړی د سوال راوړی د یو ناشنا خوب مې نن سهار ولید مالې چې درته ووایم ما زه خو اوس د کاره راغلم د خوب تعبیر قاری صاحب نه کوي په بخښنې سره. عمر جان ته هر سړی شګول بریخي هر سړی د غو بریخي نه ما ته هغه نه برېښي. د خوب تعبیر زه نه بیانوم د زړه سرونو د خوب تعبیر زه نه بیانوم. بل ځای ته یې ځان برابرولو قاري صاحب. الحمدلله دا شبابیل دی نه دی. قاری صاحب محترم سلام علیکم. وعلیکم السلام. قاری صاحب بزرگوار ما یک سوال داشتم درباره همی برادرای اهل تشیع، کسایی که به زنجیر خودم میزنن و به تیغ خودم میزنن، اگر در هنگام تیغ زدن اینا از دنیا میرن، اینا حکمشان چی است؟ اینا شهید میشن یا آرام میشن؟ ما جوابی قرآنی بتم یا جوابی دیگه کتاب بتم؟ قرآنی بتین قاری صاحب بزرگوار شما. ولا تقتلوا انفسکم. خداوند متعال می فرمایا ستاسو خپل ځانونه مه قتلوئ. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نسليه نارا. جایش جهنم هست. کسی که در امو جایها و در ماتم و در زنجیرزنی و در سینه‌زنی و در اونجای کشته شوه او جهنمی هست. بشک. در دیگه آیات خداوند متعال می فرمایه ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. به دستهای خودت به دی هلاکت حرکت مندوست. فهمیدی برادری عزیز؟ بله قاری صاحب بزرگوار، بله خداوند شما را سربلند و با عزت داشته باشه. یک جهان تشکر. علی شما شنیدی پیشتر که امو کس آمد گفت که ما روایت قبول نداری، ما اهل بیت قبول نداری، بس سینه میزنم. شنیدی یا نه شنیدی؟ بله قاری صاحب بزرگوار، بله ها. همی سوالم در ذهن ما آمد که اگر یک نفر دی تیغزنی از بین میره ای خو حرام میشه دیگه، پس کار حرام چرا باید یک آدم انجام بده؟ ما به امو مردم همه مرده ها و زنده هایش چیلنج دادیم که یک روایت از اهل بیت به ما بیاورید که همی کار بکنید. یک روایت از اهل بیت ندارم. قاری صاحب بزرگوار، پیغمبر خدا هم در زمانشان بسیار صحابه، بسیار از بزرگان به شهادت رسیدن. اونا خو نگفتن که ماتم بکنین، به سینه هایتان بزنین، بر رویایتان بزنین. پس یک بدعتی است که در دین اضافه شده، مثل آذان شدن علی ولی الله، مور کربلا، ای زدن، زنجیر زدن، اینا همش بدعت است. و ما یک ویدیو را دیدم قاری صاحب که بسیار یک تیغای چاقوای بسیار تیز در کابل سودا میکردن. این خو امکان داره برک انسان بخوره، به یک جای انسان بخوره که انسان از بین ببره. پس یک انسانی که در اون مراسم از بین میره، حکم از این قاری صاحب بزرگوار خواستم از شما پرسان بکنم، پس این که حرام میشه چرا یک آدم کار حرام باید انجام بده؟ بله آدم انجام نمیده. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. موفق باشید. سلامت باشین قاری صاحب، شما را خداوند سربلند با عزت داشته باشه. تشکر برادر عزیز. بارک الله فیکم. بارک الله فیکم. دغه بعضې پښتانه دي په دې دري ژبه باندې نه پوهېږي. کاشکې تاسې پوهېدلی د دې مؤمنانو ډېر عجیبه مؤمنان سته په دې دري ژبه کې الحمدلله. عزتمن خلق سته، قدرمن خلق، په دین مین، په رسول الله مین خلق دي الحمدلله ثم الحمدلله. نو خدای جل وعلا دې دوی سربلند او عزتمن او قدرمن ولري. زه هم یم مننه د زړه سره. تاسو یې زرقاوي جان ده، زرقاوي جان خو نو داسې ده لکه موږ ته داسې ده لکه علي رضی الله عنه او د عمر رضی الله عنه چې په منځ کې کوم محبت و د مو په منځ کې هم همدغسې. الله دې د دوی حشر له علي حیدر له عمر الفاروق رضوان الله علیهم سره وکړي، د موږ د ټولو مخلصو ملګرو، بیا خاص کر د خاصو ابابیلو د اله العالمین له عمر الفاروق سره حشر وکړي په ورځ د قیامت.
اکبر صاحب مهرباني تاسې مې خلاص کړئ اکبر. کری صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. تاسو د نوم مینوالو ټولو ته سلامونه. وعلیکم. مننه چې ماته مو وخت راکړو. وعلیکم السلام ورحمت الله. قدرمن سي مهرباني. قربان شم کری صاحب محترم. وبخښه ما خو تاسو بحث د دین په اړه د ما پوښتنه دا کوله چې په د شریعت کې مې د حقوقو په اړه پوښتنه کوله، که اجازه راکوي مې وکړي. لکه مسافر افغانان دي، لکه په پردیو هیوادو کې هغه په وطن کې یا کور یا جایداد واخلي، نو هغه خو نشي کولی چې هغه په خپل نامه یې ولیکي، هغه د بل ورور په نامه دغه کور جایداد اخلي. په شریعت کو اصولو کې دا دی چې هر شی چې د چا په نامه و نو د هغې قصد دی. ما پوښتنه دا ده چې په د شریعت کې دا پوښتنه نه کوي چې دغه پیسې ته یې کوم ځای نه کړي دي. وبخښه دا مې پوښتنه وه. په شریعت کې خو باید معلوم وي. اول خو بیا داسې ځای راځي نه سي یو څوک یو ځای واخلي د ورور په نامه، نو شریعت خو ته خو به دا ځای معلوموي هماغه کس چې دا په کومو پیسو ده، د ورونو په پیسو ده، د پلار په پیسو ده، شراکت دي د له چا سره، یا یې دی اخلي یا یې دا نن زمانه کې چې ډېر مشکلات پوهېږي، په همدغه وجه باندې هم دا مشکلات پوهېږي چې تاسو ورې یو وکیل ونیسئ، بیا چې داسې یو لوی کار کوي، ځمکه اخلي، کور اخلي، چې بل وخت بیا بدي ته سره رسېږي یا خفګان او مشکلاتو ته سره رسېږي، هغه په ابتدا کې باید داسې کار ونه کړي چې هغه په ژوند کې بیا مشکلات ورته پېښېږي. یو څوک مسافر ده اوس دی غواړي چې یو ځای واخلي، ځمکه واخلي، کور واخلي، نو دی اوس د ورور په نامه باندې اخلي. دا په حقیقت کې د ورور نه ده، شرعا د حق نه ده، او شریعت خو ظاهر ته ګوري د هغه په ناموس ول که هغه دعوه در باندې وکړي چې دا د ما ده نو بیا د هغه ده. خو لیکن دلته به ته دا اوس نو نه پوهېږم چې اوس نوی قانون په افغانستان کې داسې په څه شکل باندې به اخیستل کېږي، وکیل به نیودلی کېږي یا هغه وکیل ده، الله اعلم، ما ته د دې معلومات نه راځي. خو که چیرې تاسو واخلي نو هغه د تاسو حق دی، د ورور حق مو په حقیقت کې نه ده. خو که چیرې شرعا دی دعوه در باندې وکړي ځکه بیا شریعت ظاهر ته ګوري، نو بیا له ده نه بیا په هغه وخت کې چې ته کومه تقاضا وکړي ځینې یا ته کوم چې دی خدای مه کړه داسې وخت درته راسي چې انکار وکړي چې دا د تا نه ده، نو بیا په شریعت کې له ده نه پوښتنه کېږي چې دا پیسې چې تا دا ځمکه او کور اخیستل دا دې له کومه کړي دي، له کومه دي کولې، نو بیا هغه قاضي مکلف ده چې له ده نه د دې معلومات واخلي، پوښتنه یې وکړي. ښه الله به ما پوښتنه به هم جواب شي. مننه، قربان شم، خدای دې عزتمان لره خدای سره وډه. ډېره مننه. قدرمن سي، قدرمن سي. ښه لا اله الا الله. دوستان لایو در سره پورته کوي، بیده مه کښېنئ، اخلاص وکړئ، ښه در سره ټکوي. هدایت ته خو به مو یو شل وارې زنګ وهلی، بیا دلته د مو مسلمانان وایي د دوی اغاګان راوغواړه خپرونې ته، نه مې خپلې خپرونې ته له ډاره ورغوښتلی سي، د ما پروفایل چې ما عکس چې چا لګولی یې بولا کوي. دلته موږ پسې ګرځېږو پسې کری صاحب کله کله حقیقت یې ډېر ساده شي که نه، هغه د ته د ډاره په ممبر باندې مسله نشي کولی چې یاره څوک ورنه ویډیو ونه کړي او ته یې دلته راخېجوې. نو والله موږ خو ساده پښتانه یو نه، داسې دوکه مو له د خپلو عامو مسلمانانو سره نه ده چې خپلو عامو مسلمانانو ته دوکه ورکړو. الله مو دې وساتي، یا دیني مسأله خیانت ورسره وکړو. تاسې باور وکړئ ګورئ الله په ذات قسم چې ما تر اوسه ګورې دا شیعه رافضیان دا د باړه چنار والا چې دي یا دا د نورو منطقو دوی به دا فکر کوي چې دا قاري صاحب دا کتابونه، یا الله په ذات قسم چې تر اوسه ما له دوی سره دوکه نه ده کړې، نو د خپلو مؤمنانو مسلمانانو سره بیا سړی څنګه کوي؟ بالکل سوال دا خبره نه تسلیموله، خو اوس یې تسلیم کړي دی. سکري صاحب بالکل حقیقت کې لګیا دی. ګورې دا دلته را سره ناست دی، دلاور جان دا دلته را سره ناست دی، دلته دا لاندې ډېر اغاګانې ناست دی. یا الله په ذات قسم ګورې دا قرآن کریم مې مخکې پروت ده،
د رب جل وعلا د دغه قرآن په رب د ما قسمي چې ما په د یو نیم کال وخت کې له شیګانو سره دوکه نه ده کړې. بالکل نه کوم نه مې د الله ورته مجبوره کړي، دروغ مې ورسره نه دی ویلي، د کتاب مې ورته ښودلی چې دا د کتاب ده، دا د امام ده، دا د روایت ده. لیکن دوی د دې اغاګان څه کیلي وای نه په دروغو خبره او په پلانۍ او پلانۍ بس خطاباسي دوکه کوي. نو بیا له خپلو عامو مسلمانانو سره نو موږ خو ساده خلق یقینا په همدغه خاطر باندې ساده یو چې دوکه مو کافر ته ولاکه په نیت کی. بالکل نو او دوی ته دا اوس ګوره دغه کس ته د خیر اراده ورته لرو، دا هر یو ته د خیر اراده لرو. الله دې دوی ته هدایت نصیب کی. آمین. ښه راځئ اس کې مهرباني تاسې مې اخلاص کړي. مشر خان مهرباني تاسې مې اخلاص کړي. السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام. قاری صاحب امید ده چې خبر الله مو خوشاله او آباد ساته. بس یو وړو کې شان سوال لرم قاری صاحب. زه په اماراتو کې ژوند کوم قاری صاحب. د زنانو د منځ په حق لم یو سوال راوړی دی چې دا زنانه آیا جمعت لا منځ لتلی شي کنه د جمعې د ورځې منځ لا او یا اسی امام پسې جمعې لپاره تلی شي کنه. ښه ګوریا د زنانه دپاره دا خبره لږ درته ټولو ته واضحه سي. په شریعت کې دا جایز ده چې زنانه مسجد ته لاړه سي د لمانځه دپاره، د فرض لمانځه دپاره، د جمعې لمانځه دپاره، د ټولو لمانځو دپاره. په شریعت مطهره کې د اسلام په مبارک دین کې بالکل کولی سي و زنانه جایز ده ورته، خو چې تر څو د دې عزت ته کوم تاوان نه رسیږي، فتنه نه وي ورته، فساد نه وي ورته، بې حیایي نه وي ورته، چې په عزت پورې خبرې ونیسي. دا یوه خبر. دا خو د شریعت هغه اړخ شو چې جواز لري. اوس بهتر کوم عمل ده؟ بهتر عمل همدغه ده چې زنانه دې په کور کې یو خپل ځای ځان ته انتخاب کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د زنانه دپاره لمونځ په کور کې بهتر ده، بیا په کور کې په یو بغل کې کول لمونځ ورته بهتر ده. بشک سر مخلاصو په بهتروالي کې د زنانه دپاره په کور کې لمونځ بهتر ده، او په جواز کې مسجد ته تللی سي چې عزت ته یې کوم تاوان نه رسیږي، بې حیایي نه بچ وي، له بې عزتي نه بچ وي، له سپکاوي نه بچ وي، امن وي. نو بالکل زنانه مسجد ته تللی سي لمونځ کولی سي، لیکن بهتر ورته په کور کې لمونځ کول دي. مننه قاری صاحب، مننه. خوشاله او آباد اوسئ. ښه د جماعت لمونځ 20 مرتبې بهتر ده. دا د نارینهو دپاره ده، د زنانو بیا خاص دی پکې. ښه هغه حکم عام ده د نارینهو دپاره. ښه بالکل. کبرا مهرباني تاسې مې اخلاص کړي. کبرا کینګ. ښه عبدالقدیر تاسې مې اخلاص کړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قاری صاحب جوړ یې بخیر یې؟ قدرمن سي. قاری صاحب ما یو سوال لولو، هغه مخکې ته یو ویډیو پرې جوړه کړې وه، بیا ما هغه ویډیو پیدا نه کړې. تا په دغه کې ډېر وګرځېدم. ما ویل که کله ورسره په لایف کې ورسره رالم بیا له ده نه بیا پوښتنه وکړم، دی بیا بېرته راته تشریح کړي. اته مهرباني په یوه ویډیو کې ویلي اوس اورې قاری صاحب؟ اور ما غږ درځي؟ او نو تازه ها دا بل ملګری څوک دی؟ ثناء الله مهرباني تاسې مې اخلاص کړي. الله مو مل شه. دوستانو لایف ته م راځئ، خپل مایکونو ته م خیال نه ساتئ. ها کال اوچت که پلیز. دا ملګری راپورته کړئ. ټولو ته وخت ورکوي انشاءالله. دوستانو تاسې لایف در سره خبرو. بیا لکه چې قصه خرابه ده که څه مسئله ده؟ لایف هم بې خوند دی. لا صحیح ده، بس اصلا دوی کې څه فرق ده.
نه دا خو دا لایف خو اوس که تاسو خیال کړی وي یو وار هغه خپلې اندازې ته خوشی سي بیرته به که خدای کوي انشاءالله دا د دین دښمنان هم داسې ستړي کېږي لکه پخواسې مو ستړي کړي ول اوس به هم همداسې ستړي کوو انشاءالله دوستانو یوه لحظه صبر وکړئ نو تاسو ټوله ته بیا چیغې بغارې وږئ لایف زنګ سه زنګ سه یوه لحظه خو تاسو دا فکر کوي چې دا لایف بس همداسې چالو ده دا د الله په رحمت چلیږي دا لایف هغه د ریپورټونو فیصدي پورته سي راښکته سي پورته سي راښکته سي چې ښکته سي لایف په مخ باندې لاړ سي پورته سي لایف راښکته سي نو یوه لحظه صبر تاسو هم کوئ